ایران ولې او څنګه له طالبانو څخه خوشاله شو؟ طالبانو یو خوا څنګه خوشاله او بل خوا خفه کړ؟ ویډیو وګورئ او سوله افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ایران د حکومت ویاند وایي په افغانستان کې وروستي ورښت او د تهران په وروستیو هڅو پسې د هلمند سیند اوبه دغه هیواد ته ورسېدې. علي بهادري جهرمی نن بیا د نورو ایراني چارواکو په څیر تکرار کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د ټولې حقابې د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو سره اړینې خبرې کوي. د طالبانو په واکمنېدو پسې ایراني چارواکي بیا د دې ډلې له حکومت د حقابې ترلاسه کولو غوښتنه او انکلا ګواښونه کوي، خو په مقابل کې طالبان وایي چې د وچکالۍ او هلمند سیند کې د اوبو د کمښت له امله ایران ته د دغه سیند اوبه نه رسیږي. ایران په داسې حال کې د اوسنۍ حقابې د ترلاسه کولو خبره کوي چې تېره اونۍ له نږدې 5 کلونو وروسته په لومړي ځل پر هلمند سیند د جوړ کجکي برېښنا بند کاسه ډکه شوه. له نږدې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ورښت له امله تېرو اونیو کې هم د ایران سیستان بلوچستان ته اوبه رسېدلې وې. بلخوا د طالبانو د ستندرد ادارې ویلي چې د فراه د ابو نصر فراهي بندر کې د هغو 9 ټانکره بې کیفیته تیلو مخه نیولې چې له ایران افغانستان ته واردېدل. تر دې وړاندې هم طالبانو په خپلو اعلامیو کې د نیمروز او فراه ولایتونو پر پوله ایران ته د بې کیفیته تیلو د ورګرځولو خبر ورکړی و. د طالبانو تر واک لاندې د سټنډرد ادارې نن په ایکس پاڼه کې لیکلي دي بیا خلکو او سوداګرو ته خبرداری ورکړی چې د بې کیفیته تیلو د راوړلو څخه دې ډډه وکړي. د طالبانو سټنډرد ادارې په خپلو خبرپاڼو کې لیکلي دي چې له ایران سره پر پوله یې د تیلو د کنټرول چارې سختې کړې دي او د هغو بې کیفیته تیلو مخه به نیسي چې د دوی د سټنډرد سره په ټکر کې وي. د طالبانو سټنډرد ادارې پرون دوشنبه هم په یو خبر کې ویلي چې 6 ټانکره بې کیفیته تیل یې د نیمروز له بندر بیرته ایران ته ورستنه کړي دي. د طالبانو د سټنډرد ادارې د شمیرو له مخې چې د مارچ میاشت کې د بې کیفیته تیلو 138 ټانکره د فراه ولایت له شیخ ابو نصر فراهي بندر له لارې او 115 ټانکره د نیمروز له ورېښم پول ایران ته بیرته ګرځولي دي.